السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د ټویټر هیر شوی پاسورد بیرته لاسته راوړو. که څه هم دا اسانه هم دی، خو بیا ځینې ملګرو راته په واتساپ کې میسیج کړی و چې څنګه کولی شو د ټویټر هیر شوی پاسورد لاسته راوړو. د دې لپاره به تاسې لاړ شئ، که چیرته ټویټر ستاسې خلاص وي په خپل موبایل کې او پاسورد مو هیر وي، هغه هم مشکل نشته. او که چیرته بیخي ستاسې د ټویټر پاسورد هیر وي، تاسې ورته ننه کیږئ، نو تاسو ته به داسې یو آپشن راځي لکه داسې یو څه چې تاسو خپل پاسورد حد کړئ او تاسو نه په داسې حال کې چې تاسو نه پاسورد خپل هیر وي. نو دلته چې تاسې که هر څه ورکړئ، نو په داسې کیدلی شي چې تاسو نه یا پاسورد هیر وي یا هم البته پاسورد چې ستاسو هیر وي، نو تاسو به څنګه کوئ؟ تاسو دلته ښکته تاسې ګورئ دلته فورګاټ پاسورد، تاسې په دې باندې کلیک کوئ. کله مو چې دلته کلیک کړو، تاسې به دلته خپل په کوم یوزر نیم باندې چې تاسو خپل ټویټر جوړ کړی هغه به دلته ورکړئ. زه وایم چې ما د دې نوم یوزر نیم چې دی سیف الرحمن زید، دا زما یوزر نیم دی البته زما د ټویټر. نو تاسو یوزر نیم هم ورکولی شئ، په کوم ایمیل مو چې د اکاونټ د ټویټر جوړ کړی وي هغه هم ورکولی شئ. همداسې که چیرته مو په ایمیل جوړه کړي، په نمبر باندې مو جوړه کړې وي او یوزر نیم، دغه درې شیان تاسو هم ورکولی شئ. هر یو چې تاسو ورکوئ، ما یوزر نیم دلته ورکړو، نو دلته تاسو کولی شئ چې نمبر هم ورکړئ. زه دلته غواړم چې 0 سرچ. نو دا زما کې خلاص دی. زه راځم دلته فورګاټ پاسورد وهم، نو دلته فورګاټ پاسورد به تاسې ووهئ. کله مو چې دلته ووهو، تاسې به دلته خپل د هغه یوزر نیم پاسورد یوزر نیم پون یا نو یوزر نیم یا پون نمبر یا هم ایمیل به ورکړئ. زه دلته وایم چې سیف الرحمن زید، دا زما یوزر نیم دی د ټویټر. نو دلته اوس ماته وایي how do you want to reset your password. We found the following information. دلته ما چې دی په خپل د ټویټر اکاونټ کې چې دی 2 دانې سټارټ کړي، یو پون نمبر مې دی، بل هم ایمیل. 2 شیانو باندې ما خپل ټویټر څنګه کړی دی ویریفای کړی. تاسو که غواړئ چې په ایمیل باندې ستاسو ته دغه ویریفیکیشن کوډ درشي، دا مې انتخابولی شئ، او که غواړئ چې نه په نمبر باندې ماته د ویریفیکیشن کوډ راشي، نو تاسو به نمبر انتخاب کړئ او نیکسټ به ووهئ. کله مو چې نیکسټ ووهو، نو تاسې به انټر یور کوډ دلته به منتظر شئ تر څو هغه تاسو ته کوډ راشي. تاسو ته ګورئ د ټویټر چې دی دلته موږ ته راکړی دی چې VCRB او نور څه دی. تاسو دلته ګورئ دلته دی چې VCRB او 15PEG دا به ورکړئ تاسې PEG. دا مو چې کله انتخاب کړو او ویریفای به دلته ووهئ. کله مو چې ویریفای ووهو، دلته اوس تاسو ته وایي چې تاسو خپل هغه نوی پاسورد اډ کړئ. دلته چې تاسو هر څه ورکوئ، تاسو به دلته خپل هغه نوی پاسورد ورکوئ او همداسې دلته به څنګه کوئ؟ کنفرم کوئ. نو کله مو چې کنفرم کو، ریسیټ پاسورد به دلته کلیک کړئ، دغه ښکته ګورئ. د هغې نه وروسته به ستاسې پاسورد چینج شي، بیا تاسو کولی شئ خپل ټویټر ته په اسانۍ سره په همدغه پاسورد دننه شئ.